والبركات ماهر في كل فن پروفیسر مخدوم زادہ وصاحب زادہ حسن باچا سے مبارک قدس سرہ پا اجازت بیانات چکموش وغا کافیو زماد بیان حاجت و ضرورت نو خود حصول ثواب په خاطر بیا هم چند کلمات ستاسو خدمت کې عرض کول غواړم. زمون دا کم وروڼه چې فارغ شو نو د دې په دې ګردن باندې یو عظیمه ذمہواري عاید شوه. باید دې دغه ذمہوارۍ ته متوجه اوسئ. اولا په هغه ذمہواریانو کې عمل دی، ځکه تمام علماو په دې خبره اتفاق کړي چې کوم عالم په مقتضا او په مسیر د علم باندې نزي هو والجاهل سوا. دغه مولا دغه عالم او ناپوهه سړی دا دواړه برابر دي. علم د دې سره عمل دا داسې لازم دی، جزء لا ينفق دی، انفقاق دی نه قبلی. نو عمل دا ډیر ضروری دی. دویم حکمت دی، په حکمت سره ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. دعوت الى الله، دعوت الى احکام الله دا په حکمت سره کوي. او دریم چې کوم دی د دې خپل مظلومې عقیدې د اهل سنت والجماعت په نره باندې په سچا باندې د دې په ضبط او دفاع کوي. د خپل مظلوم مذهب حنفیت په نره او په سچا باندې کلکه دفاع کوي. د خپل پاک صفیت د دې پاک نسبت په نرتوب په کلکه به د دې دفاع کوي. په خپل عقیده به شرمیږي نه، په خپل مذهب به شرمیږي نه، په دې خپل پاک نسبت به عار او شرم تاسو ته نه ودرېږي. دا ستاسو مسؤلیت دی. تاسو ته به خلک راځي، تاسو نه به سوال کوي. حدیث د ابو جحیفه کې راځي سلیل علماء نه سوال کوه وخالط الحکماء، حکماو سره کېنه. ای عالمه تا نه به خلک تپوس کوي، خو ته به حکماو سره کېنې. هغه خلک چې هغوی حکمت باندې متصف دي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا، چې دا صوفیه کرام دي. ته به د دې دربار ته مراجعه کې، د هغوی نه به سمع او دفاع کې، د هغوی په ذات، د هغوی په مواجیدو، د هغوی په احوالو د منکرینو اشکالات او اعتراضات دا به مجاب ګرځي. او بیا آخر کې فرمایي وجالس الکبراء، او د کبراو سره کېنه، د دین د غټانو سره کېنه. انیس الطالبین و عدة السالکین صلاح ابن مبارک لیکلی چې د بهاءالدین شاه نقشبند رحمت الله علیه په مناقب لیکلی کتاب دی چې مراد په حدیث د جحیفه کې د دې کبراو نه اولیاء کرام او اهل الله او اهل تصوف او عارفین دي. د صوفیه کرامو سره به کېني. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه په اوایلو کې به د صوفیو مخالفت کولو، او بیا په اواخر او توسط د خپل عمر کې د صوفیو د خپل زمانې په قدمونو کې به ناستو. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه د شیبان الرعی رحمت الله علیه په قدمونو کې به ناستو. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د جعفر صادق او د فضیل ابن عیاض رحمهم الله عز وجل په دوو طریقو کې مرید پاتې شوی. قاضي ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی دا به د حبیب عجمی رحمت الله تعالی علیه او د شقیق بلخی رحمت الله تعالی علیه په قدمونو کې به ناستو. امام رازی
امام المناطقه في عصره چلوی فلسفی مفسر دی خپل زمانه د مشهور ولی الله د نجم الدین کبرا رحمت الله تعالی علیه په قدمونو کې بناستو قاضی ثنا الله پنیپتی رحمت الله علیه د حضرت مرزا جانی جانان رحمت الله علیه په قدمونو کې بناستو محمود علوسی د خالد بابا نقشبندی موریدو د دې علم د ظاهر نه پس تاسو به طلب د علم التصوف کوي تاسو به تصوف کړئ یو څه ورته مله وتړئ چې څومره ټیم کتاب ته ورکړي دومره به د خپل سلاسل او اسکار ته ورکړي د خپل مشایخ او صحبتونو دې ته به دوام ورکړي د هغې سره به دا تعلق او دا ربط مضبوط ساتي د دغې کبرا مبارکې چې په حدیث د جحیفه کې راځي چې وجالس الكبراء عیسی علیه السلام ته یو قول منسوب دی هغه مبارک وایي العلماء ثلاثه علما درې قسمه دي عالم بامر الله ليس بعالم بالله یو هغه عالم دی چې د الله تعالی په اوامرو باندې علم لري علم د ظاهر د شریعت د احکام ورته حاصل دی خو علم بالله چې معرفت الباری دی د هغې نه محروم ګرځېدلی دی یو دغه عالم دی دویم هغه عالم دی عالم بالله ليس بعالم بامر الله علم د طریقت ورته حاصل دی خو د شریعت د علم نه حصه نه ده اخیستې او دریم هغه عالم دی عالم بامر الله عالم بالله عالم بامر الله دی عالم بالله دی فهذا من كبراء الدين دغه چې شریعت او طریقت دواړه ورته حاصل دی غټانو د دین کې دا شخص داخل دی د اولیاء دربار ته تګ راتګ د هغې سره تعلق او د هغې سره ربط او د هغې سره صحبتونه په دوام سره کول لکه دا توجه د مشایخو هغه کار کوي چې هغه بیا په ډېر ریاستونو هغه کار حاصلول دا یو دشوار امر وي توجه دا داسې یو شی نه دی چې دا د صوفیانو اختراع ده بلکې دا د قرآن کریم نه ثابت ده د احادیث مبارکو نه ثابت ده توجه وایسته چې په خپل قوت ارادي او په خپل طاقت قلبي القا د اثر په قلب د مرید باندې وکړي او د هغه په دې باطن کې تبدیلي راولي دې ته توجه ویلی شي خو د توجه د مشایخو دپاره هغه استعداد د قبولیت د مرید د ظرف او د باطن دا شرط دی دکې به اعتقادي دکې به انقیادي دکې به محبتي دکې به تسلیم وي بیا به د مشایخو د توجه نه دی اثر انداز ګرځېږي وګورئ د یوسف علیه السلام روریانو چې د یعقوب علیه السلام تمامه توجه یوسف علیه السلام ته وه د دغې توجه په خاطر چې هغې د یعقوب علیه السلام توجه ځان ته راګرځوله یوسف علیه السلام سره څومره زیاتې وکړو ایو ورورې وایي اقتلو یوسف دا یوسف علیه السلام به قتل کړو د منځه به یې لرې کړو یو کوي کې به یې ګزار کړو یخلو لکم وجه ابیکم چې د پلار توجه تاسو ته راوګرځېږي د یعقوب علیه السلام توجه هغه برکات هغه علوم هغه اسرار هغه معارف هغه دقایق د هغه مبارک هغه فیوزات چې هغه موږ ته راته دغه اثر په باطن د مریدانو کې گزارول په باطن د مخلوقاتو کې اثر پیدا کول دا خو د قرآن کریم د ګڼ نصوصو نه ثابت خبره ده وګوره فرشتو ته الله پاک وایي اذ یوحي ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین معکم خدای تعالی فرشتګانو ته وحی کوي چې زه در سره یم زما دا بندګان مضبوط کړي په میدان د جنګ کې د بدر په میدان چې دا کوم صحابه کرام ولاړ دي د دې په زړونو کې همت بړو کوي د دې په دې باطن کې د جهاد جذبه پیدا کوي د دشمن په مقابله کې ثابت قدمي کوي توجه ورته وکړئ دا د مغافیرو واقعه چې سورې تحریم کې راځي بیبیانو چې د زینب بیبي په خلاف منصوبه جوړوله ولذا نعوذ بالله د دې سورې ادب مع رسول الله مقصود کلا وحاشا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم توجه نه څه قدر محروم وي هغه ځان ته راګرځولو دې حرص اغستې وي چې توجه د ده مبارک زینب بیبي ته ډېره ده موږ ته کمه ده د ده مبارک دا توجه شریف به ځان ته څنګه راړو په دغه اساس واقعه د مغافیرو راغلې وه
دا چې بخاری کې راځي په حدیث د غار حرا کې دا حدیث د وحی چې جبرئیل علیه السلام راځي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک سره لګي فغتني حتى بلغ مني الجهد او قال الجهد دا څه شی دا